چوب کوه خوره ما داسې وګوره داسې چوب کوه په چوب کې مزه ډېره وي ډېر بدې ښکاري هېڅ کله خولې کې دې اوبه رالې موږ نه په کونه اوبه لاړې د دې شړتارې سره او لکه ته د خولې اوبه یادې دا وګوره ها په تش پوستکي دومره شړلار کېده چې مالټه به څنګه وي په دې کې وګوره څه کوو دا یوه منګه پاسپورټ جوړو نو چا پسې باتروم لر کړه نو امشر سړی و باچا دا ټیم بوده دی باچا دا زمانه برګر نه دی راوړی ځکه باچا زه خو ته لرې ما خو تاله به یې داسې څوک درکړي دا شه دا زمانه برګر نه دی راوړی نو بیا به د شپې وده کېږي نه ما به ورته دومره مونږکان را پرېښودي چې هیڅ خبره نه د مړې دوه پاتې دي خدای به یې ختمې کړي بیا به څه کوي بیا به څه کوي دا خو اوږده شپه ده دې کې خو خلک لنګېږي نو د مالټې به نه ختمېږي او په تا کې به زه دا مالټه دغه کم پوه شول چې تا په نننه شپه د مالټې نه ګبین جوړ کړه درځم به نه بیا نه مې بار وته باچا خوره اوس زم ځان نه داسې کړ دیوه راکه تا سره نورې سوري کلز راکه یوه کلز راکه یوه دې سره پینځه دا خو شپه په سر ده او ده سره هم دوه دي چې ختمېږي ما له به یې دلته راکئ ته یې مه خوره زه به یې دلته خورم زه ورته نږدې یم په موبایل کې راکوه سم غویان دي د خرو سره مې ژوندوي مالټې نه وې لیدلې پوستکو باندې ژبه وایي دا به اورې دا خبره دا به د تاریخ دا به د تاریخ شعر نه خپل دا ملګرو دا د باندې هغه خلک دی اورې ښار ته تللي دي نو ریلګاډي ته تور ګورېږې وایي په شړو اورېدلي وو خرو سره هم ژوند دی پوه شولې خرو سره هم ژوند دی صبر وکړه که نه ماړه زه خرو سره دا ملګرو مونږ په سادهګانو اورېدلي واورې خر سره دا بل شی ویني نو دې د سایکل په پم باندې څه کوي نو بس اړم یو نو بس موږ هم دی ته ګورو د اخیري نه د سم شوړو مایکه په دې بل ځای کې دی نه خبره درته کوم زه چې په دې شوړو باندې ځان ناغره ده که دوی ته ښه شوړو باسي ته باید چې په دې بل ځای کې دغه کړه دی باچا شروع شه ماړه چې څوک به پاره زر ختموي ون ورګه پاره خو لیده ونیسه ون چالو خیده شروع چوړ کنه زه ته هم 1 2 3 स्टार्ट क्या करा قسم دې باچا لا خولې له وړلو نه وي شوړ لګه دا څنګه دا بیا مزه کوي علماء اورې د مالټو د خدای بیغ په داغ چلې ټولې مالټې وخوړې مالټې ورسره دوه دي خو شورلار د ډېر وباسي لیدلې نه دي د خرو سره هم ژوند دی اورې ګله ځان ته به مالګه واچوه که نه مالګه درې غونته دا چلو سر کوې دا خبره وره هماغه سبا درجن مالټې روړه چې څنګه لایوان کو ماښام اول به دا کاري زما ستا هماغه خو ختمې شوې بس یوه پاتې ده دا وګورې په چل ول کې خو غونډې
قسم دې چې د میلمنو مالټیو قسم دې د میلمنو یې خوړې پوی د پوستکو نه غرار وباس دا وګورئ ته راشه قسم دې ته به چې دا مرض والدی ته وګورئ ته به چې دا مرض په دې چې سپرای پې چا کړې ده